السلام علیکم ملګرو. دا نن چې زه تاسو سره کومه ویډیو شیر کوم دا د پښتو فلم دی، خو د دې فلم دا سین دونه خراب غیر اخلاقی سین دی لکه تاسو چې ګورئ تاسو ته به داسې لګي چې دا د هالیووډ یا د بالیووډ فلم سین دی. خو ماشومان که دا ویډیو ګوري نو ماشومان دې دا ویډیو بیخي نه ګوري، سکیپ دي کړي ځکه چې دا سین غیر اخلاقی دی. دا ویډیو نوم نه علم خو دا یو مخصوص طبقه ده چې دارنګې فلمونه جوړوي او خپل فلمونه په داسې سینونو باندې او په داسې ګانو باندې کامیابوي لکه یې کې ټیلنټ نشته خو سینماګانې هم خپلې دي او دارنګې کارونه او دارنګې سینونه پکې وښیي نو بیا ټول پښتانه خراب نه دي، خو کوم چې هغه نیګیټیو سوچ والا تنان دي نو داسې قسم فلمونو له ډېر په منډه ځي نو ای ولا ځان ورسوي او دا فلم کامیاب شي په داسې دغه باندې په داسې غیر اخلاقي سینونو باندې. او کوم ډایرکټران چې سم کار کوي نو ای فلمونه اکثر له ناکامه کیږي او که ایوریج فلم نو سر وخوري که ډېر ښه جوړ کړي نو کامیاب شي، او کوم چې دارنګې کار کوي دارنګې سینونه پکې ښیي نو ګارنټډ کامیاب وي ځکه دارنګې سینونه نن سبا هر یو نن او دویم تن دارنګې سینونه خوښوي. زموږ چینل باندې چې څوک نوي دي نو دا زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زه دارنګې ویډیوګانې او دارنګې معلومات زه تاسو سره شیر کوم.